درود و سلام خدمت شما بیننده های گرامی. امید که صحت داشته باشید. استری مشین. ما از باغی بالا در مسیر میدان هوایی کابل در حرکت هستیم و امید که شما از مناظر زیبای زمستانی شهر کابل لذت ببرید. قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې د کابل د ښکلو ژمنیو منظرو په لیدلو باندې مو زړونه خوشحاله شي. بیایید یک انگیزه بسیار مهم را در نسل خود زنده نگه داریم که هر کس به اندازه توان خودش آب برف و باران را مدیریت بکند. اگر متوجه شویم از سر سرک ها، کوچه ها و حتی بام ها و حویلی ها آب برف و باران به جویچه ها میآید و بالاخره ضایع میشه. اگر ما این آبها را مدیریت بکنیم مطمئن هستم که سطح آب دوباره بالا میآید. راځئ چې دغه یوه ډیره مهمه انګیزه په خپل نسل کې ژوندۍ وساتو چې د واورې او باران اوبه هر کس د خپل توان په اندازه باندې مدیریت کړي. که فکر وکړو د سړکونو د سر، د کوڅو، د حویلیو او بامونو اوبه ټولې کوڅو، لښتیو او ویالو ته راوځي او بالاخره په دې شکل باندې ضایع کیږي. که دغه اوبه په ښه توګه باندې مدیریت کړو نو حداقل دا به مو خپل هیواد ته یو ښه خدمت کړی وي او په دې توګه وکولی شو چې د اوبو ښکته تللې سطحه بیرته یو څه جبران کړو او راپورته شي. د دې لپاره که ژور ځایونه او په حویلیو کې څاګان وکیندل شي او حتی د حمامونو اوبه هم هغې ته ور برابرې شي نو دا به مو له وطن سره مینه کړې وي.